أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عنوان د انسان او سلیم عقل. که د شپې په 12 بجو یو سړی د کور دروازه وټکوي او غږ کي چې دروازه خلاصه کړئ، د برق میټر ګورم. آیا دروازه به ورته خلاصه کړئ؟ نه، هیڅکله نه. ځکه چې دا کار د سلیم عقل او کامن سنس خلاف دی. مطلب دا دی چې موږ د ژوند ټولې فیصلې د عقل او کامن سنس په بنیاد کوو، او د دې دپاره خامخا د قسم قسم فلسفو او ثبوتونو ضرورت نشته. زمونږ په موبایلونو کې چې د اوسه پورې کمې کمرې دي، اکثره 10، 15 او 20 میګا دي، او د اوسه پورې په دنیا کې د 120 میګا نه زیاته کمره نه ده جوړه شوې. یعنی د ټولو نه زیاته ایډوانس کمره چې د نوي ټکنالوژي په واسطه جوړه شوې ده 120 میګا ده. حال دا چې زمونږ په هره سترګه کې 580 میګا کمره لګېدلې ده. اوس راځو دې ته. فرضاً که د چا سره یوه کمره وي او هغه د 100 خلکو مخکې دا ووایي چې دا کمره په خپله جوړه شوې ده، څه فکر کوئ؟ چې 100% خلک به دا خبره ومني. معلومه ده چې یو به هم ونه مني. خو که دا سړی په خپله خبره ډیر کلک شي او ووایي چې تاسو نه پوهیږئ، د دې کمرې جوړونکي ته هیڅ ضرورت نه و، ځکه چې ټول مواد لکه وسپنه، شیشه، پلاستیک وغیره موجودو، د ټولو نه په خپله پرزې جوړې شوې او بیا په خپله نټ او بوټ شوې او کمره جوړه شوه. څه فکر کوئ چې اوس به خلک ومني؟ نه، هیڅکله نه. بلکې ټول خلک به په دې سړي د لیوني حکم وکي. دا ولې؟ دا ځکه چې د دې سړي خبرې د عقل او کامن سنس خلاف دي. نو که یو سړی چې د یوې ساده 20 میګا کمرې په باره کې وایي چې په خپله جوړه شوې ده، نو عقل او کامن سنس نه مني او داسې سړي ته لیونی وایي، نو بیا دا خبره عقل او کامن سنس څنګه منلی شي چې څوک وایي چې په سترګو کې 580 میګا کمره په خپله جوړه شوې ده؟ حال دا چې په سترګو کې 580 میګا کمره د 20 میګا کمرې نه ډیره مغلقه او کمپلیکس ده. نو یو سلیم عقل او کامن سنس دا هیڅ کله نه مني چې په سترګو کې دی 580 میګا کمره په خپله جوړه شوې وي.
دویم، که عقل او کامن سنس د داسې یو ساده چراغ یا بلب چې صرف یوه وړه کوټه رڼا کوي جوړېدل په خپله په غیر د انجینر نه مني، نو بیا دا څنګه منلی شي چې داسې چراغ یا بلب چې ټوله دنیا رڼا کوي هغه دې په خپله جوړ شوی وي؟ دریم، که عقل او کامن سنس د داسې یو ساده بس جوړېدل په خپله په غیر د انجینر نه مني، په کم کې چې صرف 50 کسان ځایږي او سپیډ یا سرعت 80 مایلز په یو ساعت کې وي، نو بیا د داسې یو جاز په خپله جوړېدل څنګه منلی شي په کم کې چې 7 بیلیونه انسانان او په ټریلیونو حیوانات او نباتات سواره وي او په یو ساعت کې د 80,000 مایلز په سپیډ سره د لمر نه ګرد چاپیره ګرځي. معلومه خبره ده چې یو سلیم عقل او کامن سنس د داسې چراغ یا لمر او د داسې جاز یا ځمکې جوړېدل په خپله په غیر د خالق یا کریټر نه مني. یعنی سلیم عقل او کامن سنس دا مني چې کائنات خالق او کریټر لري چې الله تعالی دی. نو څوک چې د خالق او کریټر نه انکار کوي په حقیقت کې د عقل سلیم او کامن سنس نه انکار کوي، او دا انکار صرف هغه څوک کوي چې یا خو د عقل او کامن سنس نه بالکل خالی وي او یا د عقلونو او کامن سنس نه د فلسفو پردې تاو شوي وي. وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.